والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. او هغه کسون چې ایمون وروړی دی او نیک عملونه یې کړي دي زر ده چې میش بدی داسې جنتونو ته داخل کی چې د هغې لاندې ویلې بهیږي چې دوی به په هغې کې تلتله وي. دا د الله تعالی حق وعده ده او د الله تعالی نه په خبره کې څوک زیات رښتینی دی. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نه د توسې په ارزوګونې څه کېږي او نه د اهل الکتاب په ارزوګونې بلکې چا چې بد عمل وکړه هغه ته به د دغې بد عمل بدله ورکول شي او هغه به پیدا نه کړي ځان دپاره د الله تعالی نه غیر هیڅ کور جوړوونکی او نه څوک مدد کوونکی. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. او چې چا هم د نیکۍ عمل وکړه نر وي او که ښځه خو چې مؤمن وي نو دغه خلک به جنت ته داخلیږي او په دوی به د کجورې د زړې د دوغ دوره ظلم هم نه کیږي.